بسم الله الرحمن الرحیم. د هارډویر پیژندنې په دریم نمبر ویډیو ته راځو. په تیر درس کې موږ تر منیټوره پورې تللي وو او موږ ویلي وو چې منیټور که چیرې منیټور موجود نه وي موږ نشو کولی چې کمپیوټر کې څه وګورو. صحیح ده؟ همدغه منیټور دی چې موږ ته هر څه ښایي. که چیرې یو څه ولیکو یا یو څه یا ویډیو غواړو چې وګورو یا آیډیو غواړو چې واورو نو دې لپاره باید تاسو سره منیټور وي. که چیرې منیټور نه وي نو ته نشي کولی چې هغه وګورې. صحیح ده؟ منیټور د کمپیوټر سترګې دي. که چیرې دا نه وي نو ته هیڅ نشي لیدلی کمپیوټر کې. صحیح ده؟ لکه دغه لیپټاپ کمپیوټر دا چې دی شی دی منیټور دی. که چیرې دا ته لرې کړی شي نو موږ هیڅ نشي لیدلی. صحیح ده؟ صرف بټنې به یې وي، بټنو باندې به څه وکړو. اوس راځو منیټور څه ته وایي. منیټور یو خارجي اله یعنې آوټپوټ ډیوایس ده. خارجي اله موږ ویلي چې خارجي اله هغه اله ده چې موږ ته معلومات په بیروني شکل څنګه کړي ښایي. یعنې دغه منیټور هم موږ ته دغه معلومات په بیروني یا بهر شکل وښایي، خارجي شکل کې وښایي. نو منیټور ورڅ څه ته وایي؟ منیټور د کمپیوټر تلویزیون ته وایي. دغه کمپیوټر تلویزیون ته څه وایي؟ منیټور. منیټور د کمپیوټر د اړینو الهجاتو ګڼل کېږي معلومات استعمال کوونکي ته ښایي. د منیټور بغیر که د کمپیوټر څخه هیڅ ډول ګټه نشو اخیستی. یعنې د کمپیوټر دغه تلویزیون یا سکرین ته منیټور وایي او مهمه اله ده د کمپیوټر چې دغه ټول شیان موږ ته وښایي. که چیرې دا په کمپیوټر کې موجود نه وي موږ هیڅ ډول ګټه د کمپیوټر څخه نشو اخیستی. صحیح شو؟ نو دا د منیټور تعریف دی. بل راځو منیټور ټایپس، منیټور ډولونه. که چیرې یو کس درته وایي منیټور په څو ډوله دی نو منیټور په 3 ډوله دی. یو LCD منیټور دی، دویم CRT منیټور دی او بل لیډ دی. LCD منیټور داسې منیټور دی، دغه کوم تصویر چې دی دغه ته LCD منیټور وایي. صحیح ده؟ LCD منیټور دا داسې منیټور دی. خواله څه دی؟ خواله په دې کې دی چې سپک دی. صحیح ده؟ یو ځای نه بل ځای ته وړل کېږي، دومره بوج نه لري. همدارنګه what is the problem؟ همدارنګه تاسو کولی شئ چې دې کې ایډیټینګ یا د ډیزاینینګ کارونه ښه په مکمل ډول وکړئ. صحیح ده؟ ډیزاینینګ کارونه ښه په ښه ډول ترسره کېږي په دې LCD منیټور کې چیرې دا کمپیوټر سره وصل شي. بل د CRT منیټور. CRT منیټور دغه شکل منیټور ته CRT منیټور وایي. د دې اندازه په انچ کې راځي. د LCD اندازه هم په انچ کې راځي. صحیح ده؟ که چیرې غواړئ یو کس له یو منیټور واخلئ LCD منیټور نو تاسو باید ورته وایئ چې څومره انچ کې چې غواړئ 9 انچ 40 انچ. صحیح ده؟ څومره انچ چې ستاسو په کار وي، څومره چې انچ زیاتېږي هغومره قیمت هم زیاتېږي همغه وخت سره. بل د CRT منیټور هم دغه د تاوان دی په دې کې دی چې دا زیات وزن لري. صحیح ده؟ یو ځای څخه بل ځای ته دغسې انتقال وړ نه دی او زیات برق ته ضرورت لري. دغه LCD منیټور دومره برق ته ضرورت نه لري خو دغه CRT منیټور دا زیات برق ته ضرورت لري. که چیرې زیات برق نه وي ته نشي کولی چې د دې منیټور څخه ګټه واخلئ. بل چې دی لیډ دی. دغه لیپټاپ کمپیوټر یې دا خو منیټور نه لري. صحیح ده؟ LCD او CRT په شان منیټور نه لري. دا د یوه دړه لري چې هغه باندې بټنې وي او بل چې دی سکرین لري. دغه سکرین ته څه وایي؟ لیډ وایي. اوس ګوره دغه کوم معلومات چې دغه موږ ته وښایي که نه خو دا کوم منیټور دی؟ دا لیډ منیټور دی. لیډ ځکه لیپټاپ دی. لیپټاپ کمپیوټر او منیټور د څه معنا یادېږي؟ لیډ منیټور یا لیډ. پوه شوې په دې مای؟ ښه بل چې دی پرنټر دی. د منیټور نه وروسته کومه بله خارجي اله چې ده هغه پرنټر دی، مهمه اله ده. که چیرې غواړو چې یو څه مو برابر کړي، یو څه مو ولیکله خامخا هغه به پرنټ کوئ که نه؟ یو څه چې ولیکې خامخا به هغه پرنټ کوئ. نو دې لپاره پرنټر ته ضرورت دی. اوس پرنټر پېژنو چې دا پرنټر څه ته وایي. پرنټر یو خارجي اله یعنې آوټپوټ ډیوایس دی. دا هم خارجي اله ده. خارجي اله په دې معنی چې موږ ته معلومات راکوي. هر هغه څه چې موږ ته معلومات په بهر شکل کې راکوي هغه ته څه وایي؟ آوټپوټ ډیوایسز وایي. موږ ویلي نو پرنټر هم یو خارجي اله ده یعنې آوټپوټ ډیوایس ده. موږ ته معلومات په بیروني شکل کې راکوي. یو څه چې ورکړو کمپیوټر کې یو څه ولیکله غواړو چې هغه بهر ته روباسو د ورقې پر مخ یا د یو کتاب په شکل، نو هغه د دې لپاره موږ پرنټر ته ضرورت لرو. بیا پرنټر څه ته وایي؟ پرنټر هغه ماشین ته ویل کېږي د کوم په ذریعه چې لیکل د ورقې پر مخ پرنټ یعنې چاپ کولی شو. پرنټر داسې یو ماشین دی د کوم په ذریعه چې
کوم لیکل موږ کړي د کمپیوټر کې هغه د ورقې پر مخ څنګه کړو پرنټ کړو چاپ کړو یو پرنټ دی بل پرنټر دی پرنټ معنا چاپ سیده چاپ کول او پرنټر معنا دا یو ماشین دی د ماشین نوم دی سیده پرنټر پرنټ کوونکی یا چاپونکی نو دا پرنټر بیا د رنګ له لحاظه په دوه ډوله دی یو بلیک اینڈ وایټ پرنټر دی او بل کلر پرنټر دی بلیک اینڈ وایټ پرنټر داسې پرنټر دی چې دا صرف ساده لیکنه پرنټ کوي رنګینه لیکنه نه پرنټ کوي مطلب دا صرف یو رنګ لري هغه تور رنګ لري سیده تور رنګ لري نور کوم رنګونه نه اخلي همدغه صرف بلیک اینڈ وایټ په دې معنی چې ساده لیکنه کوي او بل کلر پرنټر دی دا تقریبا 4 یا 6 رنګونه لري ځینې کې 4 رنګونه ځینې کې 6 لري نو دې ته بیا کلر پرنټر وایي چې تاسو کولی شئ په دې باندې رنګینه پرنټ هم وکړئ سیده بیا دې ته کلر پرنټر وایي دغه بلیک اینڈ وایټ پرنټر یې زیاتره ایچ پی کمپنۍ زیات تولیدوي سیده ایچ پی کمپنۍ او کلر پرنټر یې اپسن کمپنۍ یا برادر کمپنۍ هم څنګه کوي تولیدوي دوی جوړوي سیده نو دا د پرنټر ډولونه دي چې د پرنټر د رنګ لحاظ په څو ډوله دی په دوه ډوله دی یو بلیک اینډ وایټ پرنټر دی او بل کلر پرنټر دی اوس راډو کارټریج څه ته وایي کارټریج ګوره هغه ځای ته وایي چې په کوم ځای کې موږ پرنټر ته رنګ داخلوو هغه ځای ته څه وایي کارټریج د بلیک اینډ وایټ پرنټر کارټریج صرف یو رنګ موږ داخلولی شو چې هغه ته کوم رنګ وای تور رنګ داخلولی شو د بلیک اینډ وایټ پرنټر دغه کارټریج په دغه شکل کې وي دغه کوم ځای کې چې رنګ اچول کېږي په دې شکل کې وي سیده دغه نل کې یا دغه پایپ کونده کې دلته تور رنګ اچول کېږي دا بدل رنګ به چې کله واچول د به پرنټر سره وصل کړي چې وصل هم کړه بس بیا کولی شي چې بلیک اینډ وایټ پرنټ یا ساده پرنټ څنګه کړئ وکړئ په دغه ځای کې تور رنګ اچول کېږي صرف یو رنګ سیده بل کلر پرنټر دی کلر پرنټر دا 4 رنګ یا 6 رنګ لري چې دغه خانو کې اچول کېږي سیده هر خانې ته به مکمل ګورئ کومه خانه چې رنګ کمیده تاسو به څنګه کوئ دغه خانې ډکوئ خپل مشخص رنګ سره پوه شوئ په دې معنی نو د کوم پرنټر هغه پرنټر چې کوم ځای کې رنګ اچول کېږي هغه ځای ته څه وایي کارټریج وایي بل راځو پلټر دی پلټر غټ پرنټر ته وایي هغه کوم پرنټر مې چې لوحې او لوی بورډونه چاپ کېږي هغه ته څه وایي پلټر یا هولټر وایي سیده پلټر اوس څه ته وایي پلټر هغه غټ پرنټر ته وایي د کوم په ذریعه چې نقشه او غټ اندازه لوحه چاپ کولی شو پلټر هغه ډول غټ ماشین ته وایي یا غټ پرنټر ته وایي د کوم په ذریعه چې پرنټ کولی شو نقشه پرنټ کولی شو یا غټ اندازه لوحه پرنټ کولی شو دې ته پلټر وایي یو پرنټر دی بل پلټر دی سیده څوک پوښتنه نه وکړي نو پلټر دې ته وایي چې هغه غټ پرنټر ته وایي سیده اوس دلته آی تھنک موجود هم نه دي کابل کې به یا جلال آباد کې سیده نو او بل پرنټر دی پرنټر دغه وړې ورقې A4 او A3 دغه ورقې کولی شو پرنټ بل دی پروجیکټور هم خارجي آله ده دا ډېر مهم آله ده پروجیکټور وظیفه څه ده د دې وظیفه دا ده چې دا د کمپیوټر سره وصلیږي او دا د LCD په شکل کار کوي د شي په شکل LCD په شکل په دې معنی چې دغه پروجیکټور دغه کې دغه غمې غوندې لري دا چې په هر دیوال یا کوم ځای ته مخامخ کړل شي نو په هغه ځای باندې چې جوړیږي کمپیوټر کې چې هر څه وي هر تصویر وي هغه په دیوال باندې رسمیږي یا په سپینې پردې باندې څنګه کېږي رسمیږي نو که چیرې دغسې یو داسې ځای ته لاړ شي چې هلته LCD وړل ګران وي نشي وړلی نو تاسو صرف دغه پروجیکټور وړوکې آله ده دغه سره ویسئ او کولی شي یو سپینې پردې ته مخامخ کړئ کوم شیان چې خلکو ته یې غواړئ شي ویښایئ نو د چی په واسطه ښودلی شي پروجیکټور په واسطه کولی شي چې ټول خلک ویني سیده بل دی پروسیسر دی پروسیسر ته د کمپیوټر مغز هم وایي سیده دغه پروسیسر دی که چیرې دا په کمپیوټر کې موجود نه وي کمپیوټر هیڅ ډول کار نه کوي نه لګیږي یا هیڅ ډول کار نشي ترې اخیستی نو دا پروسیسر دی اوس راځو پروسیسر څه ته وایي پروسیسر یا CPU پروسیسر ته CPU هم وایي CPU معنا سنټرل پروسیسینګ یونټ مرکزی پروسیس کوونکی واحد پروسیسر یا CPU داسې یوه آله ده
چې ټولې هغه لارښوونې اداره کوي کوم چې د کمپیوټر هارډویر او سافټویر سره څخه ترلاسه کیږي. ټولې هغه لارښوونې ساده ټولې هغه لارښوونې چې د کمپیوټر هارډویر کوم کار کیبورډ باندې کوو یا په ماوس له لارې کوو یا د سافټویر له لحاظه کوو کوم پروګرام کې کار کوو هغه ټول اداره کوي. شی اداره کوي دغه پروسیسر اداره کوي. او پروسیسر ته د کمپیوټر براین یعنی مغز هم ویل کیږي. صحیح شو؟ نو دا د پروسیسر تعریف دی چې پروسیسر یا سی پی یو داسې وله ده چې ټول هغه لارښوونې اداره کوي کوم چې د کمپیوټر هارډویر او سافټویر څخه ترلاسه کیږي. هغه ټول چې کوم آلات کنټرولوي پروسیسر دی. صحیح ده؟ پروسیسر دی چې دا هغه څه کنټرولوي. پروسیسر د دوه نور نومونه هم اخلي، سی پی یو او مایکرو پروسیسر. سی پی یو معنا سنټرل پروسیسینګ یونټ، مرکزی پروسیس کوونکی واحد. سنټرل معنا مرکزی پروسیسر یا پروسیسینګ پروسیس کوونکی او یونټ معنا واحد یا مایکرو پروسیسر هم ورته ویل کیږي. پروسیسر بیا ډولونه لري، په دوه ډوله دی. یو انټل پروسیسر دی او بل اے ایم ډي پروسیسر دی. انټل یو جاپاني کمپنۍ ده. سیده په جاپان کې یو کمپنۍ ده چې دلته دغه انټل کوم ټول شیان چې دي هغه تولیدوي. بله اے ایم ډي کمپنۍ ده، دا هم د رایزن په نوم یو کمپنۍ ده. کوم ښه دی؟ انټل ښه دی. انټل په دې ښه دی چې ډیزاینینګ البته ډیزاینینګ کارونه خو په اے ایم ډي کې زیات شي. اے ایم ډي که چیرې غواړئ ډیزاینینګ کارونه ښه طریقه باندې ترسره کړئ نو تاسو باید اے ایم ډي پروسیسر ولرئ. او انټل پروسیسر هم ښه دی، مطلب دا د هغو کسانو لپاره ښه دی چې ډیزاینینګ کارونه نه کوي، اداري کارونه کوي. سیده نو دې لپاره بیا انټل پروسیسر ښه دی او دا ډېر استعمالیدونکی دی، مطلب هر څوک انټل پروسیسر استعمالوي. نو دا په دوه ډوله دی پروسیسر. سیده که څوک پوښتنه نه وکړي پروسیسر په څو ډوله دی؟ په دوه ډوله، انټل پروسیسر او اے ایم ډي پروسیسر.